نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم إلى آخره صدق الله مولانا العظيم. فتیر آیتونو مبارکو کې الله په دا خبره ثابته کړه. رکوع نمبر د درېم رکوع د نهمه پاره ده. درېم رکوع د نهمه پاره ده. لکه څرنګه چې په تیر قومونو ته الله تعالی پیغمبران لېږلي وو، الله پاک فرعون ته موسی علیه السلام پیغمبر ولېږه. موسی علیه السلام چې کله ته او الله تعالی مقرر کړ چې موسی علیه السلام په دې ژبه کې سختوالی و او فرعون هم ډېر غټ ظالم و، ډېر ناروا و. موسی علیه السلام خو وخت ورسره تېر کړی و، 30 کاله یې دغه سره تېر کړي و. موسی علیه السلام په دې ژبه کې سختي وه، ژبه یې ښه نه چلېدله. اور هغه سکروټ یې خولې ته اچولې وه، د هغې هغه ژبه باندې داغونه و، لهذا ژبه یې څه د صفا نه چلېدله. نو موسی علیه السلام الله پاک ته سوال وکړه چې الهه زما ورور ده په مصر کې هارون، دا ما سره پیغمبر کړه، دا به زما وزیر به وي، زما معاون به وي، ما سره به مدد کوي او زما په دې ژبه کې سختي ده، لکنت ده. دی به د خبرې لږ فصیحه کوي، لږ مزهدارې به یې کړي، خلکو ته به د الله پاک پیغام په واضحه طریقه رسوي. الله پاک د موسی علیه السلام هغه سوال قبول کړ. هارون علیه السلام الله پیغمبر کړ. موسی علیه السلام چې د هغه لاړ مصر ته لاړ. مصر ته لاړ چونکې هر پیغمبر نه قوم چې د مطالبه د معجزې کوي. کله چې موسی علیه السلام د الله پیغام فرعونیانو ته پیش کړ، د خلکو د موسی علیه السلام نه د پیغمبري دلیل وغوښته چې موږ ته یو دلیل راوړه. د انبیاو سره کوم دلیل سوي هغه معجزات وي، داسې یو شی وي چې تمام خلک د هغې د مقابلې نه بې عاجز وي. ولې که عام دلیل راوړي خلک یې مقابله کوي، چې مقابله یې کوي داسې دلیل پیش کوي چې خلک یې د مقابلې نه عاجز وي. خلکو ته خلک په دې معامله کې کوم کار چې پیغمبر ښکاره کړي ځان عاجز وګڼي او په دې پوه شي چې د انسان سره د الله د طرف نه مدد ده، د الله تعالی د طرف نه ورسره کومک ده. نو لهذا او بل پیغمبران چې کوم معجزه پیش کوي، داسې معجزه پیش کوي کوم شی چې په دې قوم کې ډېر زیات چرچه د یو شي وي، د یو شي ډېر زیات زور وي. لکه مثال په ډول باندې عیسی علیه السلام په زمانه کې د طبابت زیات زور و، د هر قسم مریض علاج یې کوه، ماسوا د مرزادي ړاندګانو نه، ماسوا د مړي نه چې مړي ژوندي کولی نه شو، او ماسوا د هغه ړانده نه چې د مور نه به ړوند پیدا شوی یو ماشوم هغه بیا لوی شوی و، داسې د مرزادي ړاندګان او د برګي مرض والا دې علاج چې د ورونه چا نه شوی کولی. نور د طبابت کې دا خره ډېر زیات مخکې و. الله پاک چې عیسی علیه السلام ته معجزې ورکړې، دا 3 واړې ورته ورکړې، مړي به ژوندي کې، مرزادي ړاندګان به جوړی او برګي مرضونو والا به جوړی. ټوله دنیا عاجز و چې دنیا حکیمان، د دنیا لوی طبیبان، چا چې ډېر ټرینونه کړي دي، چا چې ډېر تعلیمونه کړي دي، چا چې حکیمانو سره وختونه تېر کړي، پدري مالي حکیمان دي، مطلب ډاکټران دي، هغه ټوله عاجز دا سړی کوي، د ټولو سپه ډاکټر نن دا کارونه کوي. نو هر چا ته معلومات او دا د الله د طرف نه د سره څه د مدد. مثال په ډول باندې فرعونیان چې د بن اسرائیل د سحر مدرسې وي، لکه چې د دین مدرسې دي، هلته د سحر مدرسې وي په مصر کې، او هلته په زرګونو باندې تقریبا سوونو مدرسې وي، او په زرګونو باندې په لکونو باندې په تعلیمونو مطلب هغه کې درس ولې د سحر مدرسې وي، سحرونه زده کول. نو الله پاک موسی علیه السلام ته داسې یو شی ورکړه چې د خلکو څومره سحرونه کول، دغه ټول سحرونه یې نابودول. لکه مثال په ډول باندې کله چې موسی علیه السلام معجزې پیش کړې، یو امسا په ځمکې ووره، د هغې نه اژدها جوړه شوه، بل لاس په خرګۍ کې نه باسه، هغه پړکېده، تک سپین پړکېده، فکر ده. نو دوی ولګېده موسی علیه السلام باندې فیصله د سحر وکړه، ته ساحر یې. نو ساحر یې زموږ د ساحرانو سره مقابله کوي. ساحران یې راوغوښتل، 9000 ساحران، 3000 تر 9000 پورې ساحران یې راوغوښتل. ساحران چې کله راغله، ساحران ورته وویل چې ګورئ فرعون که چېرته موږ پرې غالب وشو په دې کس باندې، نو موږ سره به بیا څنګه چل کوې؟ موږ ته به عهده راکوې، موږ ته به قدرت راکوې، موږ ته به پیسې راکوې. او بالکل قدرت خلاصه کې زما بالکل نږدې خلک به تاسې یاستئ که دا سړی هم خاموش که دا سړی هم چپ کړ. فکر ورسه کله چې وروره موسی علیه السلام سره د خلک مخامخ شو، ساحران مخامخ شو، میدان شو. هغه میدان کې مطلب داسې ورځ وه چې هغه ورځ د اختر ورځ وه، ټول خلک راجمع کېدل. نو په دغه ورځ باندې
دې خلکو موسی علیه السلام ته وورسېد موسی ته غواړې چې دا خپل کمال ښکاره کړې که موږ ښکاره کړو دا د خلکو ادب و د چا سره د موسی علیه السلام سره ادب و علما کرام فرمایي دا خلک دغه ادب په وجه باندې الله تعالی توفیق د ایمان ورکړي مؤمنان موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې نه تاسې ښکاره کړئ خپل کمالات ښکاره کړئ فکر ورسېده کله چې د خلکو خپل کمالات ښکاره کړه د خلکو سره امساګانې وي او سره سیګانې وي دی په ځمکه باندې وویشتلې ورور ځینې ماران جوړ شو دا ټول د هغه میدان ورور مارانو نه ډک شو ورور فکر منډې وهلې ماران دي ورور فکر ورور موسی علیه السلام چې کله موقع راغله موسی علیه السلام امسا چې کله خطا کړه د هغې نه امجها جوړه شوه دا ټول ماران یې تېر کړه بس خوله یې وازه کړه دا ټول یې راکږل شو یو دم چونکې ملا پیژني د کمال خاوند خپل کمال خلک پیژني چې پلانې کې څومره کمال ده ساحران پوه شو چې اشنا دا شی خو د سحر د باب نه ده دا خو بله معامله ده او داسې معامله ده چې موږ د لویو ساحران نه دې نه عاجز شو دې کې څه کمال شته پوه سل وخت د الله شان دا ټول ساحران په سجده باندې پرېوته په موسی علیه السلام نه ایمان راوړ د موسی علیه السلام د معجزې نه دا غټه معجزه دا وه دا دومره غټه معجزه نه وه چې د امسا اژدها جوړېدله وه دا برګې داس لږ نه باسل دی نه دا پړکېده دا دومره غټه مهمه معجزه دا شوه چې په زرګونو ساحران هغه ساحران چې د کوپر داعیانو خلک کوپر راتل یو دم د دې خلکو په زړونو کې خلاف راغی او ټول د موسی علیه السلام باندې عاشقان سو ټول نو اولیان سو نیکان صالحان خلک سو او دی فرعون ایمان څومره مضبوط سو ایمان دومره مضبوط سو چې فرعون دمکي ورته ورکړه زه به تاسې په دې دیوونو کې به تاسې ویزانوم دا به درسره کوم دا به کوم دا به کوم دا به کوم هغوی وویل چې بالکل ته څومره عذابونه چې موږ ته راکړې دا عذابونه ټول دنیايي عذابونه دي او دنیا هسې ختمېږي په مړه به هم کې په مړ به هر څه معاملې ختمې شي خو د آخرت نه موږ ته بچ کولی نه شي موږ د الله په ذات ایمان لرو د الله د موسی په خدای باندې ایمان لرو دا غټه معجزه شوه چې ګورئ یو دم 2000 کسان وروره یو دم په ایمان مشرف کېدل او داسې ایمان مشرف کېدل چې مذبذب ایمان نه کلک ایمان مضبوط ایمان داسې مضبوط ایمان چې د فرعون د ټولو دمکیانو سره څه وکړه وروره مقابله وکړه خپل ایمان یې څه کړه وروره وساته دا د موسی علیه السلام یو لوی معجزه څه وروره هم دا وه فکر ورسېد الله پاک دا خبرې ذکر کوي قال الملأ من قوم فرعون اولغ سرداران وزیرانو د قوم د فرعون دا خبره مخکې ته ذکر شو چې همیشه د دین مخالفت سرمایدارو کړې ده او منصبدارانو کړې ده ځکه هغه په خپل منصب باندې ډارېږي مالدار په خپل مال باندې ډارېږي نو ځکه د انبیاو څه کوي ورور مخالفت کوي درېیمه رکوع دله کوي قال الملأ اولغ سردارانو من قوم فرعون د قوم د چا نه فرعون ان هذا دا موسی لساحر علیم ساحر ده خو په سحر کې ډېر پوه ده ساحر ده په سحر کې ځکه دا کوم کار چې دا کوي دا کار خو عجیبه غونډه کار ده خاصه دپاره راغلی په دغه ټکي ځان پوه کوي چې بن اسرائیل د مصر نه و دا هغه د کنعان د ځمکې نه و د یعقوب علیه السلام بچي و او موسی علیه السلام یوسف علیه السلام خو د هغه ځینه اورونو خرڅ که په قافلې والا باندې د مصر ته راغی په مصر کې هغه لوی څه بیا بندي څه بیا راخلاص بیا وزیر څه صحیح شوه بیا قاطي راغله او د قاطي په سلسله کې یعقوب علیه السلام او دا بچي دا ټول څه شو وروره راغله مصر ته راغله دا مهاجر لکه څنګه مهاجر ټیک مهاجر چې مهاجر د مهاجر په عمل کې حیثیت نه فکر ورسېد چې حیثیت نه نو موسی علیه السلام چې کله ورغی موسی علیه السلام دا دعوه وه چې د خدای باندې ایمان راوړه فرعونه قوم دې ایمان راوړي دا بن اسرائیل د غلامین آزاد کړه دا ماته حواله کړه زه بېرته خپل وطن ته ولم پدري وطن ته دې ته ازادي ورکوم فکر ورسېده زه دې ته ازادي ورکوم دا چا ورته ویل موسی علیه السلام ورته ویل نو دوی هم دا خبره کوي چې ګورئ دا لوی ساحر ده غواړي د بن اسرائیلو ته وایي چې تاسې د خپل د ځمکې نه وباسي تاسې د ځمکې نه څه کړي وباسي نو ګوره یرید اراده لري ان یخرجکم چې تاسې وباسي ان یخرجکم چې تاسې وباسي من ارضکم چې تاسې د ځمکې نه من ارضکم د خپلې ځمکې نه فماذا تأمرون نو سردار ستاسو څنګه خوښه ده فماذا تأمرون ستاسو څنګه خوښه ده نو قال الملأ من قوم فرعون ان هذا د ساحر ده د اراده ستاسې وباسي د خپل ستاسو څه مشوره ده تاسې څه مشوره ده فرعون د خلکو نه څه واخیستله
مشوره واخیستله. فرعون د خلکو نه مشوره واخیستله. دا خلک پخواني خلک چې څه نه سره حمدله وو او دوره بدبخته نه وو. هغوی مشوره دا ورکړه خیر ده، مهلت ورکړه، موقع ورکړه، ده ته موقع ورکړه، ورور ته موقع ورکړه، د سره خیر د مقابله وکړي، معلومات وکړي. دا سړی نشي کولی چې ټولو د مدرسو د عالمانو څه وکړي، وروره هم مقابله وکړي. په خپله به څه شي، کله چې ناکام سي نو په خپله به شاته سي، لانجه او جګړه به څه کړي وروره ختم کړي. نو ګوره قالو د خلکو ورته وویل ارجه مهلت ورکړه ده لره واخاه ورور د ده لره، مهلت ورکړه ده لره او ورور د ده لره. وارسل لېږل وکړه فی المدائن په دې قریو کې په دې کلو کې حاشرین چې هغوی جمع کوونکي وي ساحرانو لره. مهلت ورکړه ده ته او د ورور ته او لېږل وکړه په قریو کې چې جمع کوونکي وي چا لره ساحرانو لره. یاتوکه چې تا ته راولي بکل ساحر په هر ساحر باندې علیم چې پوه وي، یعنې هر ساحر نه، هغه ساحر چې د لوی کمال خاوند هغه راولي. دغه د ورور خلک یې تیار کړه، صحیح شوه. او ورور چل وکړه، خلک را جمع کړه، فکر ساحران را جمع کړه. وجاء السحرة ساحران راغله فرعون ته. ساحران چا ته راغله؟ فرعون ته. ساحران څه وایي؟ قالو دوی وایي ان لنا لاجرا، موږ ته پاره به مزدوري وي. ان لنا لاجرا، موږ ته به مزدوري وي. ان كنا نحن الغالبین، که موږ غالبه شو، که موږ غالبه شو موږ ته به مزدوري راکوې، انعام چې به راکوې. قال فرعون نجعم، او مزدوري خلاصه کې. وانکم تاسې لمن المقربین، د ډېرو نږدې خلکو نه به یې. وانکم تاسې لمن المقربین، د ډېرو نږدې خلکو نه به یې. فکر فرعونیان ورور څنګه شو؟ ساحران راغله موسی علیه السلام میدان ته. موسی علیه السلام یو طرف ته په زرګونو باندې خلک، بل طرف ته موسی علیه السلام سره ورور ده. کله چې دوی سره مخامخ شو نو د خلکو د موسی علیه السلام قدر وکړه، عزت یې ورته وکړه. ادب ښه شی ده، ادب لوی هر انسان کې چې ادب وي خدای نه خرابوي. او بې ادبه سړی د الله د فضل نه محروم دی. بې ادبه یو کفر لوی مجر ګناه ده، پس د کفر نه بې ادبي چې دا ډېر بد شی، بې ادبي ډېر بد شی. دا بې ادبي چې دا د شیطان میراث ده. شیطان د چا بې ادبي کړې وه؟ د آدم علیه السلام. دا د هغه وخت نه دا معامله را روانه ده. فکر اوس دا بې ادبي ډېر بد مرض. چا چې د مشرانو ادب نه ده کړی، خدای پاک ذلیله کړي دي، مطلب پاتې کړي نه دي. لهذا قالو دوی وویل یا موسی علیه السلام اما ان تلقیا، ته وغورځول وکړه. اما ان تلقیا، یا ته غورځول وکړه، معنا څه کمال لري هغه وغورځوه. و اما ان نکون، یا به منګه نحن الملقین، موږ به غورځوونکي یو. یا د خپل څه کاره که، دوی خو د موسی علیه السلام باندې ګمان د ساحر وکړه، یا ته خپل سحر وغورځوه یا به موږ به سحر. اما ان تلقیا، ته سحر وغورځوه. و اما ان نکون نحن الملقین، یا موږ به سحر غورځوونکي یو. موسی علیه السلام ورته وفرمیل ستاسې سحر وغورځوئ. موسی علیه السلام دا کار ولې وکړو؟ دې اجازه ولې ورکړه؟ په دې خاطر باندې چې مه کوئ د خلکو دا سحر کاره شي، ټول خلک به وویني، هر څه به وویني. زه سحر کومه، زه معجزه ښکاره کومه، زما د معجزې به بیا د معجزه به م وویني، نو پته به ولګېږي چې څنګه چل کېږي. که اوس زه معجزه ښکاره کړم او دوی سحرونه بند سي یا کار نه کوي، پته ونه لګېده که نه، بیا پته ونه لګېدله که نه. نو ګوره قال موسی علیه السلام وفرمیل القوا، تاسې وغورځوئ، تاسې. فلما القوا، کله چې دوی وغورځول دا سحریات، سحروا اعین الناس، سحر یې وکړه په سترګو د خلکو باندې، بند یې کړې سترګې د خلکو. سحروا اعین الناس، بند یې کړې د خلکو. سحر د خلکو په سترګو وکړه، څه معنا؟ د خلکو سترګې یې پټې کړلې. داسې سحر چې یو شي ته ګورې وروره، یو شی منځ کې چیني یو تا ته به څه ښکارېږي. هغوی ولګېده وروره څه چل یې وکړه، هغه شیان خطا کړه، ماران شو ټول دنیا منځ کې چینه و او ټول میدان د مارانو څه وروره ډک ډک. سحر شو که نه، سحر یې په سترګو د خلکو. څه معنا؟ د خلکو سترګې بندې کړلې. او واسترهبوهم، خلک یې ویرول. واسترهبوهم، خلک یې څه کړه؟ ویرول، چې ویرول. وجاءوا، دوی راتګ وکړه بسحر عظیم، په لوی سحر سره دوی راتګ وکړه. الله درس په دغه ځای باندې بس تر رکوع اوږده ده،
مصروفية من الروا الله وخدوها وكي على مكانك الله من صالحانك ده حق بيرويم الله نسيبك على ده حق بيرويم نسيبك الساحران الجادوغرون لا تنام قصات على ذم پردي نسيبك رشانيگان ولا تراخت علوم من افعاز من نسيبك خير الدنيا وآخرة نسيبك طول رشانيگان ولا تراخت السلام عليكم دوستانو إلى الأرب جوكنا بروك جول أو سياتا في جامعين پتانو لاري كتير مو يوتيوب چینل نو سبسکرائب کرے نو سبسکرائب کرے دخوا کے گھنٹی نشان وہائی همدارنگا زمین هر اسلامی ویڈیو ترجمه قرآن عظیم الشان ترجمه او د جمعې ورځ بیان به تاسو پر دررسي او ورسره زموږ د فیسبوک پاڼې پیج هم لایک کړئ چې هغه د قرآن عظیم الشان زده کړې په نوم ده د قرآن زده